اوکے بسم الله الرحمن الرحیم راځو درس کنټرول پینل کې دی او په کنټرول پینل کې نن تینا بیک اپ ان ریسټور وایو تینا سیدا بیک اپ ان ریسټور د سره لپاره استعمالېږي. بیک اپ اصل کې او بیک اپ او ریسټور د دې لپاره استعمالېږي چې تاسو د یو ډرایو څخه یا د یو فولډر څخه بیک اپ اخلئ. د دې لپاره که چېرته تاسې نه هغه فولډر دایمي ډیلیټ هم شي یا هغه ډیټا هر څه چې پکې وي هغه ترېنه ډیلیټ هم شي، هېڅ مشکل نشته. تا د دې نه یو بیک اپ اخیستی دی، صحیح ده. هغه بیک اپ بیرته ته ریسټور کولی شي او ټوله هغه ډیټا چې په هماغه فولډر کې یا په ډرایو کې وه تاسو ته بیرته راتللی شي، صحیح ده. اوس یو کس وایي چې ما سره فور اګزامپل یو فولډر و، په هغې کې ما سره 10 GB ډیټا وه، صحیح ده. نو زه به څنګه کومه چې دا بیک اپ کومه، هېڅ مشکل نشته. دا را کمپریس کوي، څنګه یې کوي را سره کمپریس کوي. 10 GB ډیټا دا د دې څخه ډېره KB اندازه دار سره راخلي، صحیح ده. داسې نه چې ډیټا کوالټي کموي یا ډیټا کموي، خو دا خپله ډېر یو کمه اندازه ځای درنه نیسي دا بیک اپ بیا، صحیح ده. په 10 GB شی 1 MB ځای درنه ونیسي یا 2 MB ځای درنه ونیسي، صحیح ده. که چېرته تاسو وګورئ که نه ځینې وخت چې دغه میموري کارډونه وایي، فور اګزامپل ما سره میموري کارډ دی، زه غواړم چې دا بیرته ریکوري کړم، صحیح ده. هغې کې الن کې داسې وي که نه چې تا یو ځل ډیټا پکې اچولي وي، هغه یې ډیلیټ کړی وي، بیا ډیټا پکې اچولي وي، هغه یې ډیلیټ کړی وي، بیا ډیټا پکې اچولي. نو په دغه یو میموري کارډ کې تا یو ځل 10 GB ډیټا اچولې وه. فور اګزامپل تا سره څو GB میموري کارډ دی؟ 32 GB میموري کارډ دی. فور اګزامپل یو ځل دې پکې 6 GB ډیټا اچولې وه، بیا بیا پکې 6 اچولې، بیا بیا پکې 10 اچولې. نو ګوره موږ سره څو شوه؟ تقریبا 50 GB شول رسېږي. اوس داسې وایي که نه چې زه غواړم چې دا بیک اپ کړم او د دې څخه بیک اپ سوري نه، زه غواړم چې دا تاسو نه ټوله څنګه شوي ډیلیټ شوي وي. 6 GB یو ځل ډیلیټ کړی، 6 بیا 50 GB شوله. اوس یو کس درته وایي چې زه بیرته غواړم چې هغه ډیټا ریکور کړم، نو دا به څنګه کېږي؟ نو دا ټوله تاسو څنګه په دې الان کې موږ سره داسې موږ ډیلیټ کړي هم ده تېنه، صحیح ده. خو بیا هم زه د دې څخه ریکوري کولی شم، 50 GB ډیټا زه ټوله بیرته راویستلی شم. دا په کوم ځای کې سیف شوی دی میموري کارډ؟ کله مو داسې فکر کړی دی دا کوم ځای کې سیف کېږي؟ دې چېرته سیف شوی؟ زه یې فارمټ کوم بیرته راته ځای راته هماغه GB پرېږدي، صحیح ده. نو ګورئ ګایز دا ډېر یو کمه اندازه ځای نیسي، صحیح ده. که چېرته تاسې وګورئ که نه په لومړي وخت کې تاسې دا میموري کارډ واخلئ دا پوره 8 GB، صحیح ده. هغې نه وروسته که نه داسې لږ لږ کمیږي. دا وګوره دا اوس بیخي خالي دی، خو وایي 9.0 دی که نه، او 9.0 څنګه دی؟ یو ټول 9.1 دی. نو تا ته دا فری سپیس ولې 9.0 درکړي، 9 GB درکړي؟ دا یو څه شو. په دې یو کې د دې ټوله هغه ریکوري چې تا دا ډیټا ډیلیټ کړې ده هغه دوی ډېره کمپریس کړې ده، په دې ځای کې ساتلې ده. دې خبر باندې پوه شوې؟ دې باندې پوه شوې که نه؟ نو دا تاسو ته ځینې وخت شاید څوک وایي که نه چې ما سره 8 GB میموري کارډ دی او زه هغې کې ما ته 2 GB ځای راکړئ چې ته بیا 2 GB دومره نه راځي، خو ما ته وایي چې ته فار اګزامپل 7 GB پورې ډیټا داخلولی شي یا 9 GB پورې ډیټا تا سره موږ سره فری ځای درکوو، دا 9 GB ته شو. نو هغې کې تاسې هغه فایلونه چې ډیلیټ کړي دي که چېرته تاسې بیرته ریکوري کوئ نو دا بیا څنګه کېږي؟ بیا بیرته هماغه ځای کې شامل دی او هغې ځای نه تاسې ریکوري کولی شئ. په دې خبره خو پوه شئ که نه؟ نو عین حالت د دې هم دی. لکه موږ دلته 10 GB یا 6 GB ډیټا موږ سره وي، زه غواړم چې هغه بیک اپ کړم، نو هغه هم ډېره کمه اندازه بیک اپ رانه نیسي، صحیح ده. زه راځم کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې بیک اپ ان ریسټور ته راځم. په دې چې کله زه ډبل کلیک کوم لومړی تاسو سره که چېرته نه وي که نه دا ما مخکې یو بیک اپ اخیستی و، صحیح ده. نو داسې حالت کې به راځي. لومړی که چېرته تاسو غواړئ که نه نو لومړی به تاسو دلته سیټ اپ بیک اپ راځي. زه به راسم که چېرته دویم ځل اخیستو چینج سیټنګز باندې به کلیک کوئ، ګورئ سیټ اپ بیک اپ باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته سیټ اپ بیک اپ په دې ځای کې لومړی ځل تاسو ته داسې راځي، صحیح ده. نو که چېرته مو اخیستی و مخکې نو ګورئ چینج سیټنګز باندې کلیک کوئ. په دې کې به څنګه کېږي؟ په دې کې به در سره دغه بیک اپ څنګه کېږي؟ روانېږي. وایي پلیز ویټ، ګوره لږ انتظار راته وکړه. اوس یې دلته پوښتنه تاسې نه په داسې ډول کړې ده، وایي سلیکټ ویر یو وانټ ټو سیو یور بیک اپ. وایي ته موږ ته داسې وښایه چې ته دغه خپل بیک اپ چېرته سیف کول غواړې، صحیح ده. زه ورته یم راشه په ډي ډرایو کې سیف کوم. دغه جي کوم موږ سره USB ده که نه بهرنی ډرایو دی. که چېرته تاسو سره دې وخت USB نه وي USB ورته ور واچوئ، دلته نه وي راخیستی سره. لکه فور اګزامپل په داسې ډول ګوره زه به راشم لومړی ځل تاسو سره فور اګزامپل داسې USB نشته پکې که نه، دا مو چې کله ورته داخل کړئ یا میموري کارډ ورته داخل کړه دلته یې راوانخسولې، دلته به راځئ ته به وکت شي کې لږ ریفرش ووهه، ګوره را سره څنګه شو راوایست. زه ورته یم دا دلته سیف کول غواړم، ورته نیکسټ راځه کلیک نیکسټ ویې وکړه. وایي وټ ډو یو وانټ ټو بیک اپ؟ وایي ته څه غواړې چې بیک اپ یې کړي؟ دا شی تاسو سره لیټ وینډوز چوز وي. لیټ وینډوز چوز معنا وینډوز خپله ګرځي چې کوم مهم فایلونه وي هغه ټول مهم فایلونه څنګه کوي؟ راخلي.
نه نه ورته لیټ می چوز ما ته اجازه راکړه یا ما ته پرېږده چې زه څنګه کوم انتخاب کوم نو لیټ می چوز باندې کوي و یو کین سلیکټ لایبرریز اینڈ فولډرز ان ویئر دا ګوره وایي ته موږ ځان ته خپل سلیکشن کوو دې ځنه زه نیکسټ کوم صحیح شو ها اوس په داسې ډول دی وای وات ډو یو وانټ ټو بیک اپ خاطر اوس څه شی غواړي چې بیک اپ کې هغه زه خو مونږ چې بیک اپ زه اخلم خدا په کوم ځای کې سیف کوم په میموري کارت کې سیف کوم اوس میموري کارت ورک شو کنه ځکه بیک اپ تاسو مثلا د څه کو نشي کولای چې یو بیک اپ راواخلي اماغه میموري کارت نه بیک اپ اخلي او هغه بیک اپ په دې میموري کارت کې ورچوي فور ایگزامپل تاسو یو دروازه دا هغه لپاره مو کول فواغس اکیلګان متنه خطا کړو دلته مو کول پر وسو نو دا تاسو به معنا خبره شو نو وای ته دغه بیک اپ هغه ځکه چې زموږ د خاطر چې بیک اپ ځان ته غواړم چې سیف کوم نو وز دغه بیک اپ ته د څه شي څخه اخلي سیرا دلته به تاسو راشي ډي ډرایو کې ضرورت موږ دلته شاید تاسو سره په داسې ډول وسی ها لومړی ځل شاید داسې ډول وسی تاسو به راشي ډیټا فایل باندې مکلوب کې دا هم شاید داسې ټیک مارک ورته لګیدلی وي د دې نه ولا ټیک مارک څنګه کوي لری کوي څه شو دا بیرته کولیپس کوي دلته راځي دا ایکسپاند کا په دې کې ګوري شاید دلته هم کوم ډرایو سره سلیکټ کړو دا کار دا ټول څنګه کوي دا راشي لری کوي چک نه راشي زه به دا ډي ډرایو ایکسپاند کوم دا مې ایکسپاند کړ زه راځم ورته مې کې څه شي غواړم چې څنګه کوم بیک اپ ما دا پریکټیس په نوم باندې وختي یو فولډر جوړ کړ هغه کې مې څو تصویرونه شو زه هم دا پریکټیس په نوم باندې دې زه بیک اپ اخلم وای نیکسټ باندې کلیک وکړه سیرام لګ انتظار تاسو ورته کوي وای ریویو یور بیک اپ سیټینګ وای دلته یو ریویو دوباره کتنه وکړه ساره بیک اپ سیټینګ باندې چې آیا په ام دې ځای کې بیک اپ وای بیک اپ لوکیشن په کوم ځای کې سیو کیږي په جی ډرایو کې اس ډی ایچ سی کې سیو کیږي راځم موږ کار موږ سلیکټ کړه وای کې بیک اپ سمری بیک ایټمز څه شي دی وای په ډي ډرایو کې پریکټیس په نوم باندې دی موږ سره وای آل لوکل ډیټا زه ته مراشا لاندې څه دی سکیجول اصل کې تقسیم اوقات ته ویل کیږي چین سکیجول باندې چې رس کلیک وکما په دې کې ګوره موږ سره هغه سکیجول راځي سکیجول اوس پر اساس ډول دی کنه فور ایگزامپل ته ورته وایي چې څه غواړم ما دا فولډر دی ما سره دینه بیک اپ اخلا زه به هر ځل څنګه راځم چې نه ما سره بیک اپ اخلا زه دا ټول سیټینګ کوم زه دلته تاریخ وایم زه درته وایم چې هر هفته ورسته تخپل ځان نه بیک اپ اخلا چې چیرته هغه کې ما یو څه نوی ورچول ځان بیک اپ اخلا چې تاسو د واتس اپ چې تاسو د جیمیل سره ټچ کړی وي اګوره بیک اپ منتلی سره واخلم ډے واخلم سې شو یا موږ سره بل چې راځي کنه کوم ویکلی بیک اپ اخلي نو د ویکلی سوري بیک اپ چې کې کنه نو هغه سکیجول تاسو ورته ویک انتخاب کړی وي نو دلته وای څه ټیم موږ بیا خپل پاتو ما ډول باندې دا بیک اپ واخلو وای رن بیک اپ ان د سکیجول ریکمندډ وای په دې کې وای هاو افن څه ټیم کې وای ویک ډیلی ونه همیشه چې نن مې میسج وکړو ورځنی بس په ورځ باندې در سره کار کوي ویکلی هفتوار یو هفته بل هفته بل څنګه کوي بیک اپ منتلی میاشتې نه را سره اخلا ضرورت ویکلی را سره اخلا وای وات ډے هفته کې خلاص سره کومي هفته په کوم ورځ تاسو سره بیک اپ اخلم وای سنډے منډے ټیوزډے وینزډے فرایډے ضرورت د فرایډے په ورځ اخلا وات ټایم خاص ټیم کې اخلم سیران څو بجې سره دا بیک اپ اخلم ورته مګور نون ورته ما 2 بجې د نون غرمه اخلا دې ځن څنګه کا اوکے باندې کلیک او دې ځن چې کو سیف سیټینګ ان رن بیک اپ باندې تاسو کلیک ګورې دلته برابر څنګه شي اوس رن شي وای سیوینګ بیک اپ سیټینګز دارن کې ګوره دا څه مینیټ سره ولګ انتظار پتا سو اوکے سیرا دلته ځینې وخت کې هغه کوم میموري کارت کې مشکل وي نو هغه در سره بیا مشکل ورکړي سیرا دلته ګورې دا موږ سره څنګه شو روان شو څومره ډیره ډیټا چې وي امغومره ډیر وخت به تاسو نه دغه بیک اپ څنګه کوي نیسي سیرا هغه تاسو ډیټا پر نو دي ډیر زیات خېګړې دي ګوره سیرا وزر اعظم اما اساس په وړاندې باندې اكو بیک اپ چې پریکټیس په نو فولډر لګل ما تاسو نه څه کوي ټول زو یو دم ډیلیټ کوم سیرا ګوره موږ سره بیک اپ څنګه شو کمپلیټ شو سره بچا ختم شو معنا بیک اپ څنګه شو سره کمپلیټ شو زرا ما اوس بل تر شمه دغه کوم میموري کارت چې موږ سره دغه میموري کارت دی کنه دا موږ سره زه ډبل کلیک آیا د دې په نوم چې راغلی دی ګوره زما د کمپیوټر خپل نوم ورسره راولي او دا کیسټ باندې چې کوم دی او دغه سلسله باندې نه نو دا مو چې چیرته ولي دا موږ سره شي دی یو بیک اپ دی دی باندې پوه شئ کنه اوس ګوره ما د دې ډي ډرایو کې ما پریکټیس په نوم نه درې نه یو بیک اپ اخیستو همداسې وکنه دا تصویرانو را سره نو اوس ګوره زه راځم کنه شفت ډیلیټ سره دا څنګه کوم شفت ډیلیټ سره زه دا ډیلیټ کوم ما سره ډیټا لاړه دا خو تاسو سره په شاید پادي ډول باندې هر څه ډیلیټ شوی نو دا به څنګه کوم هیڅ خبره نشته دی څنګه نشته دی هیڅ خبره نشته ولی ځکه چې ما سره د دې هغه بیک اپ چې کوم یو دی هغه بیک اپ ما اخیستی دی دا دی موږ سره صحیح ده نو اوس به زه ریسټور کوم څنګه اوس به هغه زه بیرته څنګه راوړم ډېره اسانه طریقه ده کنټرول پینل بیک اپ ان ریسټور صحیح ده د دې نه وروسته تاسو راشئ د دې نه وروسته دا بیک اپ خبره وکړه لاندې چې لیکل دی ریسټور
چې لیکل دي ریسټور راشه دلته چې وګه وای ریسټور مای فایلز ما فایلونه څنګه کا ریسټور کړه باندې کلیک کا وای براوز اور سرچ یور بیک اپ اور فور فایلز ان فولډر ټو ریسټور وای هغه سرچ کا کوم ځای کې دي زه ته براوز فور فایلز براوز فور فایل څه کار کوي گایز براوز فور فایل لا معنا چې ډیرو فایلونو څخه مثلا ما سره ډیر تصویران دي هغه ډیرو تصویران څخه یو تصویر یا یو څه غواړم چې را بیک اپ کوم هغه نور نه غواړم او براوز فور فولډرز معنا دا دی چې دغه فولډر غواړم چې بس بیک اپ کوم چې وکم بس تا فولډر غواړم چې بیک اپ کوم نو ګوره بیک اپ اف ډي بیک اپ اف ډي واخله دا نه مشترک کنه دې ځناش اډ فولډر باندې کلیک کا اډ فولډر باندې کلیک کړ دلته چیرته راشه remove all ټول بار سره لرکې دلته راشه نیکسټ چیرته راشه نیکسټ وای where do you want to restore your files وای ته چیرته غواړې چې دغه ستا فایلونه موږ ریسټور کو اخو چې ریسټور خبره مې روانه کړل کنه وای in the original location in the original location معنا چې په هغه کوم ځای کې وو په هغه ځای کې را سره بیرته واچو زه راځم اول بدلته وی ډی ډرایو کې دې نه ما ډیلیټ کړو کنه ډی ډرایو نه ما ډیلیټ کړو ډیلیټ شو کنه ما دلته پریکټیس لپاره ډیلیټ کړو په ادي ډول به تاسو نه تاسو خو نه ډیلیټ وای کاسدن ډیټا کنه دا په وخت کې سمونه کې تاسو نه اوسه په غیر ارادي ډول باندې ډیلیټ شوی وي د ګورو ان د اوریجنل لوکیشن کچیر ته وای کنه چې هغه اوریجنل دا په لومړی سره کوم ځای کې هغه ځای راته نه دی یاد نو راشه ان د فالوینګ لوکیشن باندې کلیک براوز تراشه چیرته ورته په ډیسکټاپ یې را سره واچو ګورو ډیسکټاپ انتخاب کو تر تراشه څنګه کا اوکې باندې کلیک خو زما راشه مونږ ان د اوریجنل لوکیشن په اوریجنل لوکیشن کې را سره ریسټور باندې کلیک وای ریسټورینګ files هغه فایل څنګه کیږي ریسټور کیږي وای your files have been restored ستاسو فایلونه څنګه شول ریسټور شول زه راځم چې رښتیا هم ریسټور شوی دي کنه دا ما سره غپ لګي راځم ډی ډرایو ته پریکټیس په نوم باندې شیر ښکارا ګرځم نو دا ګور راغلی سره یو طریقه خو ریسټور هغه نه نیم راوړل شي بل طریقه راځي دي کنه چې دلته موږ سره دا امدا کوم عکس غونډه سره کار کوي عکس نه دا فایل باندې څه شو دی باندې تاسو رائټ کلیک کوئ کوم یو کلیک به کوئ رائټ کلیک چیرته براشي ریسټور اپشن ته ریسټور اپشن ته راغلی کنه وای چوز ان اپشن بلو فور سلیکټډ اپس وای سره کوم غواړي سلیکټ فور فایل یوزرز اف د کمپیوټر وای ریسټور مای فایل فرام دیس بیک اپ د دې بیک اپ څخه ما فایل څنګه کا ریسټور کوم زه دا انتخاب مو ورته نومړی ها هغه څه ته بیرته راوړل کنه وای سرچ فور فولډرز د فولډر د پاره سرچ راته کراشي د انتخاب کړه دا نه موږ سره کنه اډ فولډر باندې کنه نیکسټ چیک کړئ ځنه سې شو ریسټورینګ فایل وای فایل څنګه کیږي درته ریسټور کیږي وای دا هم کې ځای کې شته زه راځم را په بل ځای کې چې چیک کوم په بل ځای کې شوم راځم رائټ کلیک ریسټور فایل اپشنز ریسټور اپشن وروسته دا او د دې نه وروسته به زه راشم ما ورته وایم چې سرچ فار براوز فار فولډرز دا را سره واخله دې ځای اډ کا دې ځای څنګه کا نیکسټ کا وګوره هغه ځای کې شته را سره ځکه ما اوریجنل لوکیشن کې را سره چې سیرا نو چې وګم کاپی کوم بس نو موږ سره هغه طریقه ده نور سیرا په هغه ډول به څنګه کېږي را سره راځي نو دا یو بیک اپ شو چې موږ سره د دې سوال شو تاسو په کڅو غواړي د دې کمپیوټر د دې فولډر نه واخلي د دې فولډر نه واخلي نور طریقه هم دغه ډول ده سیرا فقط راځي دلته بیک اپ ان ریسټور دلته راځم اول زموږ بیک اپ واخص کنه دلته راځم چینج سیټینګز باندې کلیک کوم را چینج سیټینګ نو وروسته ویر یو وانټ ټو سیو یور بیک اپ ډی ډرایو کې زغړم سیو کوم لیټ می چوز ما دې اجازه راکړئ چوز کوم خاصه غواړي چې چوز کې زه راځم په پریکټیس نه ضرورت ما کمپیوټر ساينس دا غواړم چې څنګه کوم بیک اپ کې واخلم سیو ان ایگزیکټ دې باندې کلیک کوم نو ګوره دا موږ سره شي کیږي اوس به هغه دې بیک اپ څنګه کیږي شروع کیږي ولې نه غي ځکه چې دا ډیر دروند دی او څومره چې دروند وي اما عمره بر سره څنګه کیږي وخت ډیر زیات رسېږي شي نو دا و زموږ او تاسو د بیک اپ ان ریسټور خبرات دې سره مو کنټرول پینل پای ته ورسېده نیکسټ کلاس کې ان شاء الله مخکې راځو